سلام، وخت مو په خیر. نن زه تاسو سره یو بل کې شیر کوم. تېره ورځ مریض مونږ کلینیک ته راغلی و. مریض ډېر د درد په حالات کې و، وایي غاښ مې ډېر زیات درد کوي. مریض نه چې مونږ تاریخچه واخیستله، مریض ویل چې تقریبا دا 3 کاله کېږي چې دا پوښونه چې کوم دي دا ما لګولي دي، او هغه وخت کې غاښونو ته چې دی زما عصب کشي یا ار سی ټي چې کوم ده هغه شوې وه. اوس دا هفته نیمه کېږي چې غاښونه مې بیا درد شروع کړی دی. مطلب وایي دی یو غاښ نه ډېر زیات په عذاب یم او درد کوي راته. مریض ته مونږ ویلي چې اول به مونږ ستاسو پوره تاریخچه اخلو، هغې نه بعد به بیا مونږ اکسرې کوو، اګزامینیشن به کوو، بیا به هغه شانتې مخکې ځو. مریض ویلي صحیح ده. هر کله چې ورته مونږ اکسرې واخیستله کلینیکلي، خو مونږ کراونونه چې کوم دي پوښونه هغه ورته لګېدلي وو، او دې غاښ کې چې دی هغې کې ورته ار سی ټي شوې وه، یعنې ار سی ټي په ټولو غاښونو کې شوې وه، خو په دې یو کې چې دی هغه انکمپلیټ ابچوریشن چې دی هغه شوی و. دلته تاسو ته ښکارېږي چې دلته کافي یعنې پیراپیکل لیجن یا ریډولوسنسي چې کوم ده هغه موجوده ده، او دلته تاسو ته ښکاري چې فایل پکې هم هغه مات شوی و. مریض ته مونږ ویلي چې تاسو مونږ ته وخت راکوئ او انشاءالله ستاسو کار به ترسره کیږي. په دې اکسرې کې تاسو کتلی شئ چې کوم جی پی چې وه، اول ورته مونږ اکسس وکړو د کراون کې دننه، او کوم جی پی چې وه هغه هم ترې ریموو کړله، او ورکینګ لینک چې دی هغه هم ورته واخیستو. او دا کوم فایل چې تاسو ته دلته ښکاري هغه لا اوس هم دلته موجود دی. نو تاسو ته زه په بل اکسرې کې ښیم چې دې سره مونږ څه وکړه، آیا دا فایل مونږ ویستلو او که ویې نیستو، نو دا به تاسو ته په دې بل اکسرې کې زه تاسو ته ښیم. په دې اکسرې کې تاسو کتلی شئ مریض ته چې دی هغه مونږ په سیکنډ ویزټ کې د دې ابچوریشن هغه مکمل کو، او دلته تاسو ته ښکاري کوم هغه لیجن یا پیراپیکل ریډولوسنسي چې کوم ده هغه تقریبا هیل شوې ده. یعنې په دویم ویزټ کې دې مریض ته مونږ ابچوریشن چې دی هغه مکمل کو. هغه کوم فایل چې و هغه ته مونږ د کینال نه لرې کو، او مریض کوم د درد نه چې کوم شکایت کو هغه درد یې مکمل آرامه شو. مننه.